د پنجاب نوکرانو او کابل میش طالبانو ته د مجید قرار د خواخوږۍ توصیه. افغان حکومت څنګه کابلی طالبان پالي خو پر وطن مین ځوانانو ته خیال نه ساتي. دا له حقیقتونو ډکه ویډیو را سره همدلته وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. مجید قرار لیکي د واتس اپ په ځینو ګروپونو کې یم سلګونه قلموال پکې وي یو دوه طالبان یې هم راګډ کړي وي. هغه دوه طالبان سات په سات توهینامیزه له کبر او کنایو ډک پوسټونه کوي. د نورو ټولو ځانونه لکه سرپټکۍ یو ډول خړې مرغۍ دي داسې ځان غلی نیولی وي. ښځه ورېږي او د دې دوو طالبانو له کنایي زړونه چوي خو له ډاره غږ نشي ورته کولی، حتی منطقي ځواب نشي ورته ویلی. فکر کوي چې که د امریکا او پاکستان معامله وشي نو دا بلاوې بیا راولي، بیا به ګزاره ورسره ګرانه وي. سړی یې ملامتولی هم نشي. موږ خو چې تر څو په افغانستان کې وو بل ته مو هم ویلی شوه چې خوله پرانیزه، خپله خو مو 10 کاله ورسره وډزول. اوس چې دوی ته ووایو وایي چې تا خو هسې هم نشي وژلی، موږ دلته ولې پرې څټ کوي. د دې 100-200 نورو ګډونوالو سکوت د افغانستان د مطلق اکثریت سکوت دی او د دې دوو طالبانو غپهار د وحشت او ترهګرۍ غپهار دی. دا نننی حالت څو خبرې په اثبات رسوي. لومړی دا چې افغانان د تاریخ پر دوران کې کله هم چا په زور نه و تابع کړي. طالب، داعش، القاعده او نور وحشیانو زموږ د ټولنې مطلق اکثریت چې له دوی یې کرکه کیږي د وحشت او ویرې په زور خاموشه کړي. حکومت که دا جګړه ګټل غوښتلی تر ټولو لومړی کار به یې دا وی چې د حکومت په ملاتړ غږ پورته کوونکو ته یې باید مسؤلیت ورکړی وی. هر قومندان، هر وکیل، هر لنډغر ته دې باډیګارډان، زرې او وسلې ورکړې وای. خو شرط یې دا وی چې بیا به نو د ملایانو خبره تقیه نه اختیاروي، بیا به میدان ته وځي، د حکومت او نظام لپاره به کار کوي. له بده مرغه حکومت نه یوازې هغه چاته باډیګارډان او امنیتي خوندیتوب ورکوي چې د نظام لپاره هیڅ نه کوي، بلکې هغه چاته دا سهولتونه برابروي چې د حکومت ضد او د طالب لپاره کمپاین کوي. تیر کال چې پر ځلان خیلو او مطمئن خیلو د پلاستیکي ټوپکچیو خطایي ډزې وشوې دوی ټول امنیت شورا ور وغوښتل. د ترکیې د سفیر تحصیلات یې ورته برابر کړل او په کابل کې هم آمادګي ورته ونیوله. له بده مرغه د اوسنی نظام پر کومې ځانګړې ملي ایډیالوژي نه دی ولاړ. غني د ټاکنو لپاره یو څه ایډیالوژیک شعارونه ورکړل خو هغه د ټاکنو تر موسمه محدود و. دلته د ملت جوړونې نظریه د ناعملي شوې دیموکراسۍ قرباني شوه. له لویه سره په نظام لنډغر، اخوان، کمیونست، لویدیز، ټیکنوکراټ، ملتپال، قوم پرست، دودیز، مذهبیان او یو عالم نور ارجل برجل مخلوقات را ګډ شول. د دوی د سوق لپاره یو اداري چوکاټ او بنسټونه جوړ شول، خو د دوی د سوق لپاره فکری چوکاټ چې ملي کرښې، ارزښتونه، عمومي ملي تګلارې، تاریخي، کلتوري او مذهبي نریټیف یې توحید کړی وای رامنځته نه شو. پوهنتونونه مو د داعشیت، حزب الحریر، طالبیت او نامهار شوي خوانیت ځالې شوې. د ښوونځیو د معلمینو په بستونو کې مو مذهبي مبلغان استخدام کړل. رسنۍ مو د ملي ضد افکارو ځالې شوې او بالاخره ارګ د معاملو په تشت کې له ملي ارزښتونو پاک وینځل شو. هغې غاړې د طالب په زرګونه کسان یوازې په دې ووژل چې له حکومتي ادارو سره یې تماس و، شوراګانو ته تللي و، د طالب په اړه چیرته منفي غږېدلي و، د پاکستان په اړه منفي غږېدلي و او یا یې د دوی فرمایشات نه و پر ځای کړي. پاتې ژوندیو کسانو هم ولیدل چې د حکومت پر خلاف غږېدا که ګټه ونه لري تاوان هیڅ نه لري او د طالب خلاف غږېدا د خپل مرګ د سقې لاسلیک دی. نو یې د بشري فطرت غوښتنې یعنې د ځان ژغورلو اړتیا ته ځان تسلیم کړ او یو طرف یې پر حکومت خوله را پرانیسته. دلته نو څه د حکومت فساد، څه د طالب وحشت، څه د خلکو بې ایماني، څه د فکري چوکاټ او سوق نشتون او څه د حکومتي ټیم پروژه‌یي ذهنیت خبره دې ځای ته راوسته چې اوس نو میدان جنرال موبین غوندې خرو ته ورپاتې دی. بس کرۍ ورځ د طالب له کبر او غروره ډکې خبرې توهینامیزه تبصرې، کنایې، ګوتڅنډنې او د فتحې خوبونه دي. په داسې حال کې چې له خپلې نظریې هم طالب غوښتی، مشروعیت هم طالب له لاسه ورکړی، غلامي هم د طالب بربنډه شوې، سکوت پر دې بل لوري حاکم دی. څوک دومره هم ورته نشي ویلی چې ملا وروره خیزه کې مه وهه، بې ادبي د معافي هیڅ هم نشي کولی او نه به یې وکړي. د پنجاب د لاس آله یې څه چې درڅخه ترلاسه کولی شول ترلاسه یې کړل. لکه د اشرف غني د ټیم د تداوم برخه د قوي ده خو د تحول محول زور نشته درکې.
په همدې فساد، ناکار او له هر څه خلاص نظام پسې هم چې یوازې وچه ډوډۍ، لوبیا او بلوط لرګي ورسیږي، ستا کیسه مفته ده. همداسې به لکه د قصابي سپی د دوکان شاوخوا غاپې، څوک د مرکزونو ته نږدې نه راپرېږدي. ټول عمر دې په پاکستاني کوڅو کې وظیفې راټولې کړي دي، بیا به هم همدا کوي او تر هغو به یې کوي چې د پردیو سپیتوب پرې نږدې. دا د وخت ګردونه دي، دا ګردونه کینی. ته خو ته یې ستا هغه زانګو، ستا هغه انصار هیواد لا پروژه ده، د هغه د بقا خیر نشته، ستا خو نشته. هو، په استخباراتي لوبو کې داسې کیسې شته او اکثره چې د چا فنا راشي هغوی ډیر زور واخلي. د ګلبدین چې د فنا ورځې راغلې ستاسې به ښه یاد وي، هغه د ګلبدین د اوج ورځې وې. تخار یې نیولی و، کندوز یې نیولی و، په جنوب کې د مخالفینو تصفیه پیل کړې وه. د وردګو د دسیسو غونډه یې ونیوه، د ځاځیو غونډه یې ونیوه. د غزني په قاري بابا پسې یې پښې رالوڅې کړې، هغه یې شړلو ته نږدې کړی و. مسعود ته یې په شمال کې مخالفان راولاړ کړل، د مسعود کاروان په شمال کې ودرول شو او خپله مسعود په لږ څه کې خلاص شو. لنډه دا چې ټولې علامې د بربادۍ وي، خو هماغه یې ورکوه. بیا مسعود چهاراسیاب ونیوه، شمال ور پاتې شو، کابل ور آرام شو. سړي فکر وکړ چې بس طالب خو یو څو چڼې دي، خبره خلاصه ده. بیا تاسې ته دنده وسپارل شوه، بیا چې تاسې مزار ونیوه، تخار مو ونیوه، کندوز مو ونیوه، بدخشان ته نږدې شوئ. مسعود ووژل شو، خلکو ویل چې طالب بریالی شو. کیسه خلاصه ده، هماغه مو د ورکې پیل و. دا د فتح متحې کیسې پرېږدئ، د سړي زامن شي پاکستاني ملایان مخطا باسي. په خدای دغه درته لیدلي خوبونه یې ټول دروغ دي. هغه ټول سیکولران، پوځي استخباراتي مداریان دي. د کرنیل امام کتاب ولولئ، هغه سړي په همدې شي کې تخصص کړی و چې څنګه تاسې غوندې احمقان استعمال کړي. کرنیل امام یې رسوا شو، خو هغسې په سلګونه شیخان او د مدرسو محتمامان لا اوس هم مدرسې اداره کوي. لکه څنګه چې له نړیوال جهاد تیره شوې، له کورنۍ به هم تیر شي، ځکه چې نړیوال جهاد اصل و. دا دین نړیوال دی. په دین کې خو الکفر ملت واحدا و انما المؤمنین اخوة اصل دی، چې تر اصل تیر شوې الکفر ملت واحد شل کفرونه شول. روس دوست شو، چین ښه ګاونډی شو، پاکستان بادار شو، امریکا د القاعده او داعش خلاف ملګرې شوه، او انما المؤمنین اخوة هم په انما الپنجابیون اخوة بدل شو. له افغان پرته له بل هر چا سره مشکل حل شو. القاعده ترهګر شو، TTP ترهګر شو. نور نو ستاسې په پخواني سندره کې هیڅ سر نه ده پاتې، نه ولا کاتڼ خوند ورته وکړي. پرېږدئ دا فساد، انسان وژنه، وحشت، خرطوب او تاریخي حماقت، او د خپل ملت غېږې ته له حتمي ذلته پناه راوړئ.